نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی کله چې د وړو کې اختر سحر شي کنه الله تبارک وتعالى فرشتو ته حکم وکړي لاړ شي دنیا ته کوزي شي لاړ شي دنیا ته کوزي شي فرشتي وی الله سو کو لاړ شي د هر کوسي په سر کې ودرېږي او دا आवाज کوي چې اے امتی محمدیه صلی الله علیه وسلم آغه رب طرف ته اوزي چې هغه ډېر ورکړه کوونکی دی هغه رب طرف ته اوزي چې هغه د لوی نه لوی ګناه معاف کوونکی دی نو چې کله د اختر سحر شي کنه دا فرشتي د کوڅو په سر کې ودرېږي او دا आवाज کوي حدیث مبارک کې راځي صرف انسان نه اوري او فریان نه اوري د فرشتو د आवाज هر څه اوري صرف انسانان نه اوري او فریان نه اوري هغه وی اے انسانانو اے امت محمدیه صلی الله علیه وسلم آغه رب طرف ته وزي چې ډېر ورکړه کوونکی دی لوی نه لوی ګناه معاف کوونکی دی او چې کله دا انسانان راټول شي کنه عیدګاه ته او د اختر منځ وکړي نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي ای فرشتو چې کله یو مزدور مزدوري وکړي نو د هغه بدله څه ده فرشتي وی الله د هغه بدله دا ده چې مزدوري وکړه خو چې پوره مزدوري ورته ورکړی شي کنه داغه مزدوری دار چې پوره مزدوری ورته ورکړی شي الله تبارک وتعالى فرمای اے پرشتو زه تاسو گواه کوم تاسو گواه شئ په دې خبره باندې چې ما دوی ته د رجوع حکم کړو د روجي ونیوي ما ودر تراوی ویلو دوی تراوی وکړلې اے پرشتو تاسو گواه شئ چې د دې رجوع په بدله کې د دې تراوی په بدله کې ما دوی خپل رضا ورکړه زته ناراضه شوم او ما د دوی ټول ګناونه وبخل اے فرشتو تاسو گواه شئ ما دوی وبخل زته نس شوم رضا شوم او بیا الله تبارک وتعالى فرمای یا عبادی صلونی اے بندگانو زما زمانه وغواړئ